أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طول درود شريف ويس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم قهرمانانو پر دین او اسلام مینو زوریدلو غیرتمنو ظاهرتو هلمندیانو تاسو ته سلام. ډیر خوشاله یو یقینا چې دا یو اسلامی نظام لاندې د یو سپین محمدي بوغي بیرغ لاندې په داسې یو ښایسته محل او فضا کې و دې علاقې ته راغلي. غالبا د نن څخه په 15 کاله مخکې په دا علاقو کې ګرځېدلي یو، خو داسې په پټه باندې به ګرځېدلو. تاسو ته حالات معلوم دي. دلته مو ډېرې شپې سبا کړي دي، خو هغه به مو داسې سبا کولې چې سهار به ماښام مو ډوډۍ یو ځای وخوړل، لمونځ به مو په بله کوټه کې کوئ، چای به مو په بله کوټه کې څښلې، بېدېدلو به په څلرم ځای. الله جل جلاله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. تاسو د دې علاقې یو مجاهد و، غالبا بیا به د نادالي چې ولسوال سو شهید سو، دا حاجي فاروقي په نامه چې مشهور مجاهد و شهید سو. حاجي عکا و عکا نظیر په نامه باندې به هم مشهور و. د هغه سره مو دلته شپې کړي دي په دې علاقو کې. نو نن چې دلته رالو بیا مو دا علاقې په سپین بیرغ ولیدلې، ډېر خوشحاله شو. دا د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک بیرغ. علماء کرامو تاسو ته ویلي دي ګوري د سپین بیرغ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص بیرغ. امام بخاری رحمه الله پر دې باندې باب لیکي، پر دې بیرغو باندې شیخان مبارکان ناست دي. بیا نبی جدي په مکه معافي خبر مستاسته. بیا دلته امام بخاری رحمه الله چې پر دې بیرغو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې باب لیکي، امام بدر الدین عینی الحنفی رحمت الله تعالی علیه عمدة القاری کې دغه باب لاندې بیا لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بس سپین بیرغ د کلمې د لا اله الا الله محمد رسول الله باندې لیکل شوی کلمه، دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل سر ته دروي. دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بیرغ وګورئ، قدر به یې کوي. ډېر خوند لري، ډېر ذوق لري. د سړي ایمان قوي کېږي، ایمان تازه کېږي چې سپین بیرغ ووینو. وګورئ د غومرې احترام هم لري. پر مځکه به یې نه غورځوي، بې ځایه به یې نه تړوي، چې زوړ شو دې ته به یې نه پرېږدي چې وش کېږي.
ځکه د اله العالمین نوم پر دا بیرغ ولیکلی یا الله اکبر پر لیکلی دي یا لا اله الا الله محمد رسول الله پر لیکلی لا اله الا الله محمد رسول الله هغه کلمه ده چې د هغې په خاطر مسلمانان الله اکبر هغه کلمه ده چې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په غزواتو کې استعمالول غیر څه د غزواتو هم استعمال شوی رحماني صاحب محترم درته وویل چې د الله اکبر د نارې څخه بیا شیطان غلي امام زرقاني رحمه الله په شرح کې د مواهب لدنیې یو روایت پر دې باندې نقل کوي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې الله اکبر يطفئ غضب الرب او كما قال لسی کلمات راوړي د الله اکبر په کلمه باندې چې الله ته قهر او غضب او رغلی وي خو چې د الله اکبر کلمه وایي چې هغه سوړ شي د رب العزت قهر او غضب په سړي بعض ملګرو دلته وویل وایي د الله اکبر ناره چې خلک راځي مې ورسره وایي زما په فکر سره به دا خبره سمه نه الله علم دی نور ځکه ډېرې واقعې موږ دا چلوو په احادیث مبارکانو کې په سیرت صحابه کرامو کې در ټولو مهمه خبره خدا ده چې دا شل کاله نظام چې زموږ روان دی په دې مجالسو په دې جلسو کې د شیخانو مبارکانو په مخ کې مردا کلمات وایو نو بس دا هم زموږ تاسو ته د دې امیر المؤمنین شیخ هبت الله حفظه الله ما په مخ کې یو چا پوښتنه ځینې وکړل وایي د دې اذان په دعا کې لاس ورته کوم که نه د مبارک ورته ویل زموږ استاد دی موږ سبقونه ورسره ویل وایي ضرور یې پورته کوه دا دومره اطلافو علماو پورته کول دا مشایخو پورته کول مه پر بدګمانه کېږه بس پورته کوه یې لاسونه زه هم دا مشایخو علماو چې کوم افعال کول پر داسې شیانو باندې باید چې رد نه وکړو خو که بیا هم فتوح شام د علامه واقدي مطالعه کو که زه دا ووایم چې در لس ځایه به ډېر داسې موقعې په مخه راسي چې صحابه او صحابه په مخه سره ورځي د الله اکبر په نارو باندې سره ورځي که د کعب ابن اشرف واقعه مطالعه سي چې مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل یو ورور رضعي او دوه نور صحابه وراسي او کعب ابن اشرف قتل کوي د شپې بیا چې کوم صحابه مبارکان برسره روانېږي پر جنت البقیع چې راښکاره کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د تهجد پر مانځه ناست دی هغه صحابه مبارکان نبی علیه السلام د الله اکبر په ناره خبري الله اکبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته افلح الوجوه افلحت الوجوه دا مخان کامیاب راغلل کعب ابن اشرف قتل کړی دی دی ورته وایي ووجهک یا رسول الله اے د الله پیغمبر ستا مخ کامیابه دی ستا د کامیابۍ څه مداوت زموږ بعضې کتابونه دا مسله لیکي وایي د الله جل جلاله نوم به الله نه استعمالوي د دې لپاره چې خلک په خبر کې رد المختار هم دا مسله لیکلې عام فقهاو لیکلې خو هغه کې لږ تفصیل شته په دا مسله کې د الله بالعکیف نوم کنیت د برکت ورسره و بیا په طریقې د عالي استعمالول نه دي ناروا کنیت د تبرکو د برکتو د فضیلتو د ثواب نه وي یوازې په طریقې د عالي سره وي بیا فقها رد ورکوي زموږ تاسو کتابونه که وګورئ اکثر کتابونه فنون راواړوي په مقدمه کې علما لیکي وایي بسم الله الرحمن الرحیم کې څو تعویل کیږي څو تحقیق کیږي یو تحقیق پکې دا دی چې بعد فرض استعانت ته نو خیالي چې زموږ تاسو د عقاید کتاب دی د شرعقاید شرح دلته سوال کوي چې دا با چې د استعانت دپاره دي کړل د الله نوم دي دپاره د استعانت وګرځوئ د اله العالمین نوم دي اله وګرځول او د الله جل جلاله نوم اله ګرځول دا خو حرام دي متصل جواب مهشان ورکوي چې د الله بالعکیف نوم په طریقې د عالی ګرځول هغه وخت حرام دي که نیت د تبرک نه و پکښې که یو سړي نیت د تبرک پکې مقصد و بیا د الله جل جلاله نوم د عالی دپاره ګرځول حرام نه دي بیا جایز عمل دی بلکې مندوب مستحب افضل عمل دی نو دا زموږ مسلمانان چې نارې وهي فلانکی مولوي صاحب رالی تعظیم دپاره د الله جل جلاله نوم یادوي
زما په خیال په دې کې د بدی ځای ما ته نه معلومېږي. بهر حال دا مې د دې پورې وویله چې ګوره د الله جل جلاله نوم کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله دا قدر لري، د سپین بیرغ قدر لري. سپین بیرغ وځړوه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرغ دی، زموږ افتخار دی، زموږ ویاړ دی، زموږ د شلو کالو ارمان دی، زموږ د شهیدانو وینو باندې اوبه سوی بیرغ دی. خو ها قدر به یې کوې، احترام به یې کوې. د جمعې مبارکې ورځ ده ښه رحماني صاحب محترم خو ډېره جلسه راویښه کړل، خو زه هم درته وایم چې ګورې تاسو یو څه ذکر د ځان سره کوئ، درود شریف وایه، په جلسه کې ناست یاست، د جلسهګاه به یو خوند وکړي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي شفاعت به مې ډېر امیدواره هغه امتي زما د شفاعت وي چې ډېر درود شریف را باندې وایي. یوه پلا درود شریف ووایه، حدیث پاک دی، علما ناست دي، لس رحمته الله در باندې کړي. یو پلا درود شریف ووایه، د هغسې ناست صلی الله علیه وسلم اللهم صل علی محمد، دا خو وایه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک خصوصي د جمعې په ورځ باندې امر کړي، اکثروا علی من الصلاة فی یوم الجمعة او کما قال النبی صلی الله علیه وسلم فإن صلاتکم معروضة علی. ډېر ډېر درود نبی علیه السلام د جمعې په ورځ باندې وایستی، درود ما سره رسیږي. مولا علی القاری الحنفی رحمت الله تعالی علیه شرح کې د شفا دغه حدیث کې امام قاضي عیاض راوړي چې د جمعې په ورځ نبی علیه السلام ډېر درود وایست ما سره رسیږي. نو مولا علی قاری صاحب اعتراض کوي چې خو هره ورځ درود وایي نبی علیه السلام ته رسیږي. فإن لله فی الارض ملائکه، الله بالعقیب په ځمکه کې څه ملائکې نبی علیه السلام پیدا کړي دي، هغه زما د امت درودونه ما سره رسي، دا خو هر وخت رسیږي درود نبی علیه السلام ته. د جمعې خصوصیت مې په دې حدیث کې ولې راغلی. یو قول مولا علی قاری رحمه الله شرح د شفا کې دا ذکر کوي، وایي د جمعې په ورځ بغیر د واویستې نه ملائکو نبی علیه السلام درود شریف واوسي. زموږ اشاره کوي نور وخت واوسته د ملائکو نه، د جمعې په ورځ واوسته هم نشته پکې کې بغیر له واوستې رسول الله صلی الله علیه وسلم. او هغه مقدمه د دلایل الخیرات کې هم لیکي چې محب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې الله د پیغمبر سره محبت وي، د هغه درود رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بغیر له واوستې رسیږي. نو درود شریف وایي په هره طریقه چې وي، که اللهم صل اللهم بارک ویلی سي دا هغه افضل درود دی، که د هغسې ویلی سي صلی الله علیه وسلم، که الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، په هره طریقه چې وایي، په هره طریقه باندې درود شریف ویل جایز دي، صحیح دي. که په طریقې د خطاب وي، که په طریقې د غیبوبت وي. که چې وخت پرسو خبره باندې کوی انشاءالله زه خپله کښېنم. مقصد مې دا دی چې په هره طریقه درود شریف ویل جایز دي. وفا کې علامه سبحودي څلورم جز کې دا مسأله راخلي چې دا الصلاة والسلام علیک یا رسول الله یا صلی الله علیه وسلم کوم یو افضل دی. وایي په هره طریقه چې وي بدې نشته. اوس خو بعضې خلک مو د دې څوم بندي وایي که دې وویل چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله نعوذ بالله وایي دا مشرک شو، دا وایي بدعتي شو. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په درود ویلو مو خلک بس بدعتیان او مشرکان. مولانا زکریا کاندیلوی رحمه الله د دیوبند عالم دی، مشهور دیوبندي عالم دی، یو کتاب یې لیکلی دی فضائل درود په نامه باندې. وګورئ پکې یو درود پکې دا لیکي چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. بل کتاب یې لیکلی دی د تبلیغي نصاب په نامه باندې، پکې وګورئ فضائل درود راخلي یو دا لیکي وایي که په صغر خطاب وي که د غیبوبت وي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. دومره دلایل پر دې موضوع باندې شته. ما یو رساله باندې لیکلې ده، انشاءالله ژر به راسي چاپ ته روان. در سل زیات حوالجات مې د کتابو سره نقل کړي دي. موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله دا مذهب د دیوبند علماو نظر دا اوس چې د دیوبند په نامه باندې وهابیت تک خدمت روان دي، د دیوبندیان نه دي، د خپلو اسلافو باغیان دي. زه مکرر ځایونه خلکو ته وایم چې نن سبا ګورئ هوش کوئ، هوښیار اوسئ، وهابیت بدنامه سوی دی، سلفیت بدنامه سوی دی. د رحماني صاحب خبره ده دلته انسان نه ورکوي، نن د دیوبند په جامه باندې خدمت وهابیان ته روان دي. ځان ته به دیوبندي وایي، زموږ د اسلافو طریقې به ردوي، پر هغو به د شرک د بدعت کافې لګي. دغه دي د دیوبند اکابرین. مولانا زکریا کاندیلوی رحمه الله دیوبندي عالم دی، د الصلاة والسلام علیک یا رسول الله ذکر راکړي.
مولانا اشرف علي تهانوی رحمه الله دیوبندي عالم دی، یو کتاب لیکي مبادی تصوف، مورد ته ذکر ورکوي په 15 صفحه کې، وایي دا ذکر کوه د شپې چې صلی الله علیک یا محمد. مولانا امداد الله مهاجر مکی رحمه الله د دیوبندیانو استاد دی، 3 یا 4 ځای په خپل کتاب کې کلیات کې دا ذکر موریدان ترکی چې یا رسول الله یا محمد یا احمد ذکر کوه. بیا به څنګه سړی ځان ته دیوبندي ووایي او بیا به دا شان ته شرک نسبتونه وکړي. نن سبا د تصوف خلک اکثر ځایونه د بریلویت په نامه خلک متهموي، وایي دا بریلویان دي، دا وایي بریلویان څه وي. بریلویت هم دغسې ګمراهي ده لکه دغه وهابیت چې وي. افغانستان کې دا دواړې لارې چې دا دلته جنجال پېښوي ګوري خلکو. افغانستان کې نوي نومان مه راوړي د الله په خاطر، نوي نومان دلته مشکلات جوړوي. زه خلکو ته وایم د افغانستان او د عام او د نور ملکو فرق وکړي، خو هلته نظام داسې نه دی. هلته که بریلوی دي، که دیوبندی دي، که پنجپیری دي، که سلفی دي، پر یوه میز ژوند سره کوي. خوشحاله که هر څه سره وایي چې سره مخامخ شول، یو اتحاد المدارس یې ورته جوړ کړي، د ټول پاکستان مدرسې در لاندې کړي. یو متحده مجلس عمل ورته جوړ کړي، در شیعه او در سني پورې، در بریلوي او در دیوبندي پورې، در جمعیت او در دعوت اسلامي پورې ګرده یې در یوې پارټۍ لاندې کړي جوړ په نامه سره د متحده مجلس عمل. هلته مشکل نشته. پاکستان کې خوله ایله د لاس بند وي، خو افغانستان کې داسې نه دی. افغانستان کې لاس ایله دی، خوله بند ده. دلته که د دا نوم سره بوري یو بل ته سره واچول، مسلمانانو په دا نامه سره وجنګول چې ته دیوبندي یې زه بریلوی یم، قسم دې در امریکایانو ډېرې وینې دلته تویېږي. دا افغانان دي، دا بیا سبا ټوپک ته سره درېږي. موږ یو د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهبیان یو، بس هر څوک چې هره خبره کوي د امام صاحب په مذهب کې موږ ته مسلمه ده چې د امام صاحب د مذهب اخوا ته شول موږ نه منو. موږ د امام صاحب د مذهب داعیداران، نور نومان دلته مه راګډوئ. اوس دلته خو ما درته ویل کارونه داسې روان دي. مقصد مې دا و چې درود شریف په هره معنا باندې د دیوبند علما هم قایلین دي. دغه چې څه مسایل موږ تاسې پوهو، د دې مشران علما د دیوبند قایل وه، هغو دین ته خدمت کړی دي، هغو حنفیت ته خدمت کړی دي. دا نن ځینې دیوبندیان دي چې د وهابیت ته خدمت روان دي او نن د دیوبند وکړي. د ټول دیوبند علماو په نمایندګۍ کتاب لیکلی دی، محمد پکې لیکلي دي چې محمد بن عبدالوهاب نجدي دا د خوارجو رئیس دی. دا خوارج دي، د علامه شافعي فتوا یې نقل کړې ده. در پاکستان او در هندوستان او در بنګلادیش او در عرب او در عجمو پورې د علماو تقریرونه باندې ستا یو ګوري فعال دی کې پیدا کېږي چې عبدالوهابیان خوارج دي. نن بیا د دیوبند څخه یو کتاب چاپ دی، پیدا کېږي مکتبو کې وګوري، پټ کتاب دی، دارالعلوم دیوبند جګه سره کې نوم پرېښي او په کتاب کې درېیمه حصه په دې باندې اخته دی چې وهابیان څه خلک. نن په دا نامه کې خلک نور کارونه کوي. لهذا خلاصې ته راځم، موږ تاسو به ګورئ، دا خبرې مې نه غوښتې پر دې خوا راتلم. اختلاف د ختمېدو ځای به وپېژنو، اختلاف په څه ختمېږي. علما کرامو سره بې دا مشوره ده، که زه په خپله مشوره کې خطا وم، وروسته چې ما ته څوک وایي چې په دا خطا یم. زه هم د اختلاف د ورکېدلو واحد علاج په افغانستان کې دا دی چې خپل د پخواني اسلاف الله راټینګ کړو، رد کړو، ابقاء ما کان علی ما کان. زموږ مشرانو علماو د افغانستان مشایخو څه چمونه کول، دا افعال چې نن یې موږ کوو پر څه طریقه یې کول، پر هغه طریقه یې پرېږدي، بس اختلاف ختم دی. که مو نوې لارې جوړې کړلې اختلاف جوړ دی. 1000 کاله او 1200 کاله کېږي چې افغانستان ته اسلام راغلی دی. افغانستان ته اسلام د حنفیت سره یو ځای راغلی زموږ دې علاقو ولایتو ته. تاسو وګورئ چې د هغه زمانې څخه اسلام را روان دا 1000 کاله په دې هلمند کې علما او مشایخ او بزرګان وه، اسقاط یې ګرځوي که نه ګرځوي. نن څه پېښه شول چې اسقاط ناروا شو. دا 1000 کاله علما کرام په 12مه خیرات کوي که نه کوي، و کوي، نن څه پېښه شول چې ناروا شو. دا 1000 کاله دلته خلکو د مشرانو لاسونه ورمچول کې نه ورمچول، و ورمچول یې نن څه پېښه شوله چې شرک شو. آیا پخواني علما نه پوهېدل؟ نوی دین رالی، نوی نبي رالی، نوی وحي رالی؟ یا قسم دی پخواني علماو چې کومه تګلاره موږ ته ښودې ده، ای عوام مسلمانانو ته وایم، زما د علم موافق چې ما په یو مسأله کې ډېر تحقیق کړي چې پر هره خوا ځینې وزغلې والله یې کې بله کم سمه کې لکه زموږ د دې اسلافو علماو ناس هره مسأله یې موږ ته د اعتدال په طریقه را رسولې ده، نه افراط کړی دی نه تفریط کړی دی. مشران علما
دغه باندې اختلاف ختمېږي. یوه غوښتنه مې د امارت څخه ده چې راغلی یم په هره جلسه کې وایم چې امارت اسلامي دا اختلاف ختمولی شي، خو زما په علم باندې یوه طریقه شته. دا مې د نن څخه کال مخکې امیر المؤمنین شیخ صاحب ته عریضه لیکلې ده، در امیر المؤمنین شیخ صاحب مې رسولې ده 15 صفحې عریضه، د علماو تسقطونه مې پر اخیستې دي، هم مې دا مشوره ورکړې ده، نن یې ورکوم. د دې ځای څخه وایم د علماو ته دا مشوره مې ده چې د دوی په واسطه باندې ورسېږي، دې مجاهدینو ته مې مشوره ده چې امارت اسلامي دي اوس په نظام برابر شو، الحمدلله علما سره برقراره شوله. د دې علماو په اتفاق باندې د یوه ولایت په نامه نه، د یوې پارټۍ په نامه نه، د یوه شیخ په نامه نه، د هر ولایت مشایخ دې راټول کړي، په اتفاق دې یو فتاوا ولیکي او فتاوا دې په پښتو ولیکي. اوس خو د پښتو خلک ډېر دي، په عربي پوهېږي نه، در اردو در پښتو یې هاخوا ته 2 ګامه نسي اړولی. پېښور کې مې مناظره وه، ولاړلم د دبشې نه څه پېښور هلته مې ګرده ورځ پر دغه ورسره جنګ و چې اردو کتاب میدان ته مه راوړم، یا خامخا یې راوړم. لوی لوی شیخان یې د اردو د پښتو په هاخوا باندې معلومات نه لري. یو اردو کتاب و پښتو کتاب په د افغانستان کې د خارجي چې راغلي دي دا بند که په ټول افغانستان کې چا اختلاف ولیدي راسي زما به د لاس رپې کوو. زموږ په عربي کتابو کې قطعا دا نشته پخواني اسلاف کې چې اسقاط مه ګرځوه، په ټوله دنیا کې څوک نسي پېښولی. قطعا زموږ په عربي کتابو کې د مذهب دا نشته چې په 12مه خیرات مه کوه. دا نوي شان راځي زموږ پخواني اسلاف چې کوم شان کول. نو امارت اسلامي دې فتاوا ولیکي، د علماو په اتفاق دې ولیکي، د مشایخو په اتفاق دې ولیکي. ما غوندې خلک دې نه وراچي، مشران علما دې وراچي، یو جامعه فتاوا دې ولیکي او په افغانستان کې دې شائع کړي، یو عمري امارتي فتاوا دې وي، د افغانستان هم فخر وي، د امارت هم فخر وي، دا اتفاق هم پر راشي. د دې وروسته دې اعلان وکړي که چا د دې فتاوا خلاف فتوا ورکول دا د امارت باغي دی، بس خبره خلاصه. پر دا اتفاق راځي. نوي کتابونه دې بند کړي. زموږ ملک ته جنجال د نورو خواو راغلی، د نوي کتابو سره راغلی. په نوي کتابو موږ مسلې نه سره حل کولی، نه ملایان سره خلاصولی چې دا اختلاف دا په امارت خلاصېږي. امارت یې په دا یوه طریقه زما په فکر باندې د حل لارې دغه ده، بس کوشش دې وکړي. الحمدلله پیسې د خدای د رابدو دي، علماو ته د هغسې هم پیسې ورکړي. 1 لک روپۍ تنخوا دې هر ملا ته وروټاکي، د میاشتې دې 1 لک روپۍ تنخوا ورکړي، لا هم پر لږ ده. په اتفاق دې یو فتاوا جوړه کړي، مشکل به حل شي. الله جل جلاله دې مو اتحاد و اتفاق را نصیب کړي. الله جل جلاله دې مو د حق ولارې ته ټول متوجه کړي. مجاهدینو څخه یو بل خاص لرم، خاص کر دلته عمرا به وي، ولسوالان به وي، عام مجاهدین به وي چې ګورې هر څه نه خدای نه کردار چې د دې لانجر یا د دې امارت یا د دې ولسوالۍ یا د دې ولایت یا د قمندانۍ په شوق کې ولاړ بشي. ستا د دغه نظام زما او ستا د دغه نظام لپاره دغه 20 کاله قربانۍ ورکول کېږي. دا دلته چې اوس د حافظ صاحب رالي ګوره غالبا په دواړو سترګو ړوند دي، په دواړو سترګو ګوډیان، په دواړو سترګو ړانده، په دواړو پښو شلیان، دا په زرهاو په لکاو انسانان دلته موجود دي. دا مو د دغه لپاره چې اسلامي نظام قایم شي. د الله په خاطر باندې وایم، دا ولسوالي په خوله مه غواړه، دا قمنداني په خوله مه غواړه، دا امارت په خوله مه غواړه، دا لانجر په خوله مه غواړه. دا تا ته یو مسؤلیت دی. ګوره تپوس چې د آخرت په ورځ د دې پوښتنه کېږي، الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. الله رسول صلی الله هر یو په تاسو کې ګوري د خپلو افرادو، د خپل اولس، د خپل ماتحت ته چوپانې په ورځ د آخرت به ستاسو پوښتنه کېږي. دا مسؤلیت دا که امیرانو درته وسپاري، حدیث پاک دی علما ناست دي، بیا الله تایید درسره کوي. او که تا په خپل خوله غوښتې بیا د الله نصرت درته ولاړ ګوره. بیا چې اله العالمین درکړي اوس به نو څه چم کوې. ګوره د دې ولایت د والي څخه به د هلمند د ټول ولس پوښتنه کوي الله، د دې ولسوالۍ د ولسواله څخه به د دې ولسوالۍ د ټول ولس پوښتنه کوي اله العالمین. دا کتابي خبرې دي. د دنیا کې چې یو باچا تېر شوی دی مرتضی صاحب د نامه اورېدل دی هارون رشید. دا یو عادل باچا و. هارون رشید په زمانه کې یو سړی و، خلکو لیونی بلې په حقیقي هوښیار و. د هغه نوم بهلول رانا. د بهلول رانا په نامه ډېر خلک شته. یو پکې د هارون رشید باچا د زمانې دی.
بهلول دانا هارون رشید بادشاہ پر اوښ باندې سپور دی یا پر آس سپور دی تیریږي بهلول دانا نارې پسې وایي ودرېږه هارونه ودرېږه هارونه خلک ورته وایي ته لیونی هغه بادشاہ دی ته نارې پسې وایي د هارون رشید بادشاہ ورپام څه وایي دا څوک دی چې نارې وایي دا خو لیونی دی وایي داسې راولي اسماعیل حقی رحمه الله یې واقعه نقل کوي وایي چې راوتئ هارون رشید بادشاہ ورته ته ما پیژنې هغه ورته خود دې پیژنم وایي زه څوک یم وایي ته هغه سړی یې که په مشرق کې ګناه وشول ته په مغرب کې وي الله ستا په نیسي که په مغرب کې ګناه وشول ته په مشرق کې وي امر اله العالمین حساب یې ستا سره هغه په ژړا سو چې دا دې څنګه خبر راته وکړه ورخو ته بادشاہ یې ته امیر یې د خپلو ماتحتو مامورینو پوښتنه خو ستا څه کوي الله جل جلاله وی لار راشي د خلاصون لار نشته وی د خلاصون لار دغه یو آیت یې عملیه کړي چې ان الابرار لفي نعیم وان الفجار لفي جحیم الله وی نیکان به جنت ته ځي بدام به دوزخ ته ځي اوس ځان پر قرآن او پر حدیث او پر فقه باندې عریض کا ته به نیکې که بد یې ځه اوس یې خپل له ځانه سره حساب وکړه عمراو ته مې دا خواهش دي غوښتنه مې ده هر قمندان ته هر مجاهد ته وایمه مخکې جناب محترم مولوي صدر ته وویل چې څومره وینې مو قربان کړې څومره شهیدان مو قربان کړل د دغه نظام لپاره د الله په خاطر باندې د دې به ډېر لحاظ ساتي اوس هم قرباني خلکو ته منظور ده په دنیا کې داسې عسکر نشته چې بې تنخوا دې عسکري کړي دا یو د امیر المؤمنین د امارت عسکر بل عسکر په دنیا کې په بل ملک نشته داسې نعمت په دنیا کې نشته لکه الله چې موږ سره امارت نعمت راکړی دی قسم دی در مشرق او در مغرب وګورئ در عرب او در عجمو داسې قانون په دنیا کې بل دی نشته لکه په افغانستان کې چې الله موږ ته راکړي نو ما ورته به حاجي کاکا سر پر سجده ایږدو د الله شکر به ادا کوو دغه مجاهدینو ته به دعا وي د دغه مجاهدینو اخلاص به منو دا چې د سهاره څه دلته درته ولاړ دي په پښو باندې څه شي ورکوي د پښتنو د نیوت ورته څو تنخوا دي هېڅ شی نشته لکه پخوا چې د دې وطن خدمت په وچ نس په وږي نس درته کوي نن هم ستا د خدمت لپاره ولاړ هر څوک چې د عمارت ته ضرر رسوي خلکو هر څوک چې په هره جامه وي داسې دفاع در باندې فرض ده د عمارت او د هغه سړي دفع پر تاسو باندې داسې واجب و فرض د قسم دی لکه درمن چې کوي لکه دا مو د نظام اصل د نظام د اسلام د حفاظت لار ده د دغه جهاد وساتي اتفاق وکي د داعش په نامه چې کومه لوی فتنه ده دا نن خطره ده غټه خطره اسلام ته نن خاص کر امارت د داعش فتنه ده تور بیرغ د تور بیرغ خلاف وشي الله جل جلاله دې مو قرباني قبول کړي د دستربندي چې کوم حافظان علما کوي اله العالمین دی یو د خیر علم نافع سره د عمل سره د اخلاص ورنصیب دغه ته بیا خلک بدعت وایي دستربندي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وکړي صحابه کرامو نه وکړي یا دا شان اصل لري دستربندي په احادیثو کې اصل لري امام ابو داود رحمه الله روایت نقل کوي حضرت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدلها من بين يدي ومن خلفي او كما قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم غوټره وتړل چا خپل اشاره یې کی دا شملای وای مسترا واړه دا حدیث مبارک دی مولا علی قاری رحمه الله یو رساله لیکي مجموع الرسائل کې صد الحزبی په نامه دغه حدیث څخه استدلال کوي وایي موږ خلک چې چاته لنګوټې تړي استدلال دغه حدیث څخه کوي مفتی رضا الحق صاحب هم د العلوم ذکریا فتاوا کې دغه مسأله لیکي دغه حدیث استدلال یو شملای مخته ورته یو شات مخته هم شمله سنت شاته هم افضل دار چې شاته خو مخته چې سي دام جایز ده بیا کرسته اړخ وي که چپه اړخ وي پر دواړو باندې رد مه کوي ښه زموږ بعضې ملګري بیا خلکو ته جوړېدلي وایي په چپه اړخ شمله ورکول بدعت دي مه یې ورکوه یا دا چې چا بدعت ویل دي غالبا به شاید دغه روایات نه یې ورته رسېدلي صوفیه و مبارکانو ټولو صوفیه و پر چپه اړخ شمله خوښه کړې ده زما خپل نظر هم دا دی چې چپه اړخ شمله د رسته اړخ افضله ده دلیل درته وایم علامه مناوي رحمه الله فیض القدیر کې دا مسأله لیکي او شرح د شمائل کې دا مسأله لیکي امام بدر الدین عینی رحمه الله عبد القاری کې باب العمائل کې لیکي چې صوفیه او مبارکان وایي صوفیه وایي شملا پر چپاړه افضل ده ولی وایي دلته زړه دي
د دې زړه څخه د دې شملې څخه زړه ته یو فیوضات رسېږي هو شیء له استحسنوه د دې په خاطر باندې صوفیه دا په خوښه کړی وي پر چپه اړه کې وکړه مولا علی قاری رحمه الله دا مسره لیکي وای بعض خلک وایي چې دا د صوفیه استحسان دي احادیث کې اصل نه لري وای نه حدیث کې اصل سره دی لپاره چې پر چپه اړه شمله دا په صحیح حدیث ثابت ده او د رستي اړه شمله چې دا په ضعیف حدیث ثابت ده حضرت علی المرتضی رضی الله عنه علی کرم الله وجهه د خیبر غزا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک لنګوټه او تړي غزا ته یاستي حدیث مبارک کې دا راځي علی کرم الله وجهه ته لنګوټه او وتړل شمله پر چپه اړه نبی علیه السلام امام بدر الدین عینی عمدة القاری کې در باب العمائم لاندې وګوري دا لیکي وای دا حدیث صحیح دی او دا بل حدیث چې د رستي ورځې دی امام بدر الدین عینی ته جرح پر کوي وای هغه ضعیف دی پر رسته او دا وای صحیح حدیث نشته پر چپه او دا صحیح حدیث مولا علی قاری رحمه الله العذبه کې دا خبره کوي وای دا چرچوک چې وایي چې د صوفیه او دا عمل استحسان دی سنت نه دی دی رد پر کوي وای دا سنت دی ځکه شفیع ورځې شمله چې دا وای دا په حدیث ثابت دی صحیح حدیث باندې د چپی او د شمله ثابت ده زما خپل نظرم دا جزاء همیشه او شمله پر چپا او کو خو بعض علماء پر رسته او خوشي یو پر بل باندې برد نه سره کو بس صحیح دي کڅو پر چپا او ورکی کڅو دواړه احادیث ثابت دي خو د چپی او د هغه په صحیح حدیث ثابت دي شمله دې ډېری ولدي مور کو بعض خلک شمله ډېری ولدي اقوال پاکستان دومره قدر شمله لا ورده په حدیث کې د صحابه کرامو ثابت ده چې دا بجله کو پر رسیږي حفیظ صالحی دمشقی او عالم دی سبل الهدى والرشاد لیکلی دی په هغه کې وګورئ د نبی علیه السلام په سیرت کې پر لنګوټه باندې باب لیکي بیا د لنګوټې تفصیل لیکي بیا لیکي چې شمله به څونه کلري وایي یو شمله دا ده چې یو مټ کلري دویمه شمله وایي دا ده چې شارحینو د کنز نقل کړی ده لکه امام بدر الدین عیني صاحب هم په شرح کې د کنز نقل کړی ده او موحد کې امام برهاني نقل کړی ده چې شمله باید چې دومره قدر وي چې سړی کښېني خالي ځکه چې سر ورسېږي دریم قول دا نقل کړی دی یو روایت نقل کړی دی وای دریم قول دا چې شمله د بجله کوپری بیا د تابعی قول نقل کړی دی وای ما څلور صحابه ولې د شمله د بجله کوپری زما خپل نظر په کې دا دی چې زوم د عرف سره دی موافق یې ډېر زیات دی اکثر فقهاو دغه اندازې چې سړی کښېني د دې آخواته نه پټه کړي او خیر عرف ته په دې شان کې اعتبار شته خو دومره قدر هم ډېر اوږدوي که څومره د طویل یو روایت هغه رښته ده بعض صحابو خو زموږ د مذهب علماء کرامو ډېر زیات خوښه کړي لہذا لنګوټې تړي ښه لنګوټه سنت عمل دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک همیشه لنګوټه تړل بغیر له عذر الا ما شاء الله اکثر وخت نه پرېږدي الا ما شاء الله به ورسره وایي ځکه مولا علی قاری رحمه الله یو روایت دا نقل کړي چې نبی علیه السلام په نفل کې کله کله لنګوټه نه تړل خو اکثر وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم او انبیاء تړلي بلکې تفسیر مدارک لیکلي دي د نر او د ښځې فرق په دا شی لیکلي دي الرجال قوامون علی النساء دا ازیلان لیکي تفسیر مدارک کې وایي د نر او د ښځې یو فرق داري نه بل لنګوټه تړي ښځې وایي لنګوټه نه تړي دا فرق شو دی نو دا بس مرته سو فرق شه نارینه به لنګوټې تړو الحمدلله د دې ولس خلک خو لنګوټې تړي الله جل جلاله چې دا د سربندي ولا محفل مبارک وګرځي الہ العالمین دې فورز اخرت باندې تسکین مخ باندې د الله رسول صلی په حضور کې سره راپورته کی خپل د مشرانو عقیده را ټینګ کی په خواني علماء او چې کوم لارې هغه را ټینګ کی د مابین څخه نفرتونه لري کی د یو نظام د یو امارت لاندې کوشش وکړي چې ژوند سره وکړو په یو نظام کې داخله وسیږو د نور نظامو ته نور حکومتو ته لاسونه مور کوي د یو امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب باندې سره قوي سي سره ټینګ سي نور مذهبو ته د تلاري مور کوي د کفارو بدن ډېر کوشش پر مور باندې پردای جنگ خبایلوي چې نظریاتي جنگ راپکې جوړ کی د دې شان سبدان ګوري اجي مولوی صاحب شیخ صاحب عبدالقدوس الله جل جلاله دی فعلم کی اضافه نور هم راولي الہ العالمین جدا مدرسه نور هم آباد کی الله دې وکړي چې بل وخت موږ راځو چې دا مدرسه د دې نور آباد وي ډیر وخت مخکې مانډوالي وسره زما د ډیر زړه یاري ده هغه زړه یاري ده راځي کړه د غفار چې سټ کاري موږ سره راوست ډیر زړه یاري موږ دې سره کړی دی په هغه زړه یاري به سره ژوندۍ کړي الله جل جلاله دې تاسو ته توفیق د دې چې خدمت دا د الله یو نعمت دی چې نن تاسو په دې غره کې په دې درس کې ګوري دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث فارغان او د الله د قران فارغان دلته موږ ملایي فقوا بزمر علماء تلل نور ملکوته
زه خو ډېر خوشحاله یو په دا شی یم چې امارت رالي چې زموږ طالبان د نورو ملکو راوګرځېدلي مه راځي زما مدرسه په دارالهجرت کې خو مه راځي دلته خپل په ملک سبقان دلته فتنې د نورو ملکو راځي د بهایي د خوا سره راځي د رحماني پرچم دلته فتنه د کراچي او د لاهور او د پنجاب راځي هلته فتنې نه وې یو ملت و یوه عقیده و یو مذهب و یو مسلک و یو مسیر و نوي نومان دلته راغلل امر ته د نوو ځایو ته راغلل پرېږدي دلته خپل په وطن کې دستاربندي وکړي پر خپلو مشایخو یې وکړي پر خپلو علماو یې وکړي خپلو دې علماو قدر وکړي څوک چې مدرسه درته ساتي ګوره ستا بچی ساتي امام غزالي رحمه الله وایي د چا بچي ته چې یو امام د یو استاد قرآن ور وښیي وایي که درسته دنیا ورته قربان کړي په دا حق یې نشي ادا کولی که ټوله دنیا ورکړې ته به پر ملایانو باندې احسان نه اچې چې د مدرسې دپاره مې 500 یا 1000 روپۍ درکړې زه خپله مدرسه لرم د خلکو دغه عادت دی راشه چې مولوي صاحب که ضرورت پېښ شدي بیا غږ کوه نو تېغ په موږ پسې متل جوړ کړی دی چې یو طالب ویل چې ما وینې وږی یم نو هلته خو متلونه پسې را جوړوئ په دا مدرسه کې ضرورت نشته پیسې راوړه پیسې ولې که دا مولوي صاحب ته یې ورکړه ورته په مدرسه کې مصرف کړه په آخرت یې د ده سره حساب کوه چې بې ځایه مصرف کړلی دا مور ته وایي که ضرورت پېښ شدي خو دا مدرسې ته چې اوس زه ګورم دومرې ضرورت پېښېږي چې په لکونه پرېږدي علما فارکیان غریبان ستا بچان ته قرآن وایي حافظ ستا بچه ته قرآن وایي بې ځایه پیسې مصرفوې په دا مدرسه کې یو تاش رانیسه دا مدرسې ته یو بیټرۍ رانیسه یو ګروپ ورته رانیسه دا استادانو د علما کرامو ته یو تنخواه ورکړه موږ خپله مدرسه لرو ما ته د مدرسې حال معلوم دی ګوري د خلکو ته په دې مې ویل زه مدرسې ته چندم لله الحمد نه کوم زما د مدرسې طالبان اوس هم ورته راسي قاري صاحب ناست دي الله دې خیر ورکړي خلک یې راکوي خو بیا هم د خلکو عادت اکثر خلکو دا جوړ شوی دي چې دا چنده نه کوې هغوی دا مولوي صاحب چې ډېر موړ دي دا بېخي ډېر روپۍ لري ځکه وایي چنده نه کوي ما مدرسې ته یو څوک راوستلی و دا بر کې رسموي یو بل څوک و هغه بیا داسې دا په دا مذهب کې دننه د مذهب غل ما سره پر دغه شي نه و جوړ د هغه بل په حالات چې ویلي وه وایي د بل چا کار که موت کوې که په پیسو کوې د ده په کار کې به ډېر روپۍ ځینې اخلي دا ډېر موړ دي مالدار ولې چنده نه کوي اوس مو چنده موږ باندې داسې ټپ کړی ده که مو چنده نه کول باره خلک وایي مقصد مې دا دی لله الحمد الله در هر چا سره رسولی د الله شکر ګزار یو په دې خاطر نه وایم دغه خپل د مدرسې سره کومک وکړي د دې علاقې د خلکو فریضه ده چې دغه مدرسه نوره اباده کړي نوره تقویه کړي د دغه شیخ ته مبارک احسان تاسو نسي ور ادا کولی په دې دنیا دغه احسان دی دعا ورته کوئ الله جل جلاله دې تاسو او دوی ټول زموږ په سترګو باندې خوار نه ویني الله مو ټول افغانستان سره زموږ سره اباد او سرشاد ولره که په مجلس کې تیز خبرې شوي وي معافي غواړم که مې د دې علماء کرامو او د دې مشایخو په مخ کې بې ادبي کړې وه معافي غواړم ستاسو وخت مې در قدرمند کړي در عزتمند مې کړي الله دې تاسو ته اجر عظیم درکړي اخر کې یو خاص لرم رحماني صاحب ته اول لرم د سناست په زور ذکر ورسره وکړي ښه د الله نوم بیا په زور ورسره یاد کړي تېره پلا چې ده درته وویله ما ته دا جلسه کې بس دا لکه ده چې وویل ګور د الله نوم دی په ښکاره یې یادوئ اجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذکر الله تعالی جماعة سلف و خلف پر دې اتفاق دي چې د الله نوم به سړی په زوره ذکر دی یادوي دا مستحب دی چې دا هر څه شان در قیامته پورې اوري دغه تا ته شهیدي ادا کړي زموږ ټول مذهب پر دې باندې ګواه دی چې په زوره ذکر مستحب دی درست مذهب دوه کتابه زموږ فراع زموږ د مذهب علماو یو لکه علامه عبدالحی لکھنوي صباحة الفکر پکې لیکي یو لکه علامه مصطفی خادمي صاحب د بریقې کتاب خالی پر دې لیکل دي چې په زور ذکر کوه مولانا زکریا کاندیلوی دی مولا په ذیل اعمال کې دغه حدیث لاندې چې نبی علیه السلام یې دومره ذکر وکړي چې منافقان د تریاکار وایي مولانا زکریا صاحب وایي ګوره دې په زور ذکر والا تریاکار وایي د منافق علامه ده بیا ورسره لیکي 309 صفحه د فضایل اعمال کې وګورئ دویم فصل کې د فضایل ذکر وایي زموږ بعض ملایان وایي په زور ذکر ناجائز دي وایي دا هغه څوک وایي چې پر احادیث علم نه لري چې څوک په احادیثو کې علم ولري هغې ته بد نه وایي صاحب د بریقې وایي وایي که زه وغواړم چې 100 احادیث راوړم پر دې باندې چې په زور ذکر مستحب یې مې راوړلی بریقه دا کتاب ته مو لیدلی تصوف کتاب دی بس خلک یې بریقه بولي یا دا بریقه نه ده د بریقې او د بریقې فرق وکړي پر دومره دنیا د کفر ټاپې لګي د بریقې او د بریقې فرق نه شي کولی دا کتاب البریقه ده دا بریقه نه ده د کتابخانو په تقلید باندې کتابخانې والا چې پر کتاب هر څه ولیکي بس ولا یې وایي تحقیق نشته الله جل جلاله دې تاسو ته قبول کړي نو په زوره ذکر کړه جلسه ورسره وکړي که نه ورسره کوي نو زه به رحماني صاحب نه راولاړوم که یې ورسره کوي نو راولاړ به که ورسره وایي د الله هم که نه وایي د لا اله الا الله کلمه ښه په زوره چې خوند وکړي ورته راولاړ سه رحماني صاحب ته وختي
ذکر کوي وسنو یو له سوار به ورته وایي دا طریقې عالیه قادریه شریف ذکر هم دي لله الحمد قادریم اور سره د تبرک لپاره به بیعت په نقشبندیه شریف کې د جمدک له اغاثه مبارک سره هم کړی دی الله دې رحم وکړي نو دا د ټولو طریقو په اتفاق باندې جائز او مستحب عمل دی خاص کر د طریقې عالیه قادریه شریفي زما ورته نسبت دی یو لسوار د طریقې قادریه شریفي ذکر دی حضرت پیرانو پیر غوث الاعظم د صغیر طریقه د پیژنې دی د څوکمنۍ په پیرانو پیر صاحب نه پیژنې پیرانو پیر غوث الاعظم د صغیر تیر شپه قندهار کې یو ځای شپه یو کتاب یو چارا کې یو ډېر قدیم کتابو چې دا راوان مې پر دې ځای برابر کړم حضرت پیرانو پیر غوث الاعظم د صغیر رحمه الله په کې لیکلي دي دا قول نقل کړی شاه غلام علي شاه صاحب د ډېری هغه مبارک ازما سره الله وعده کړ چې ستا مورید به ایمان د دنیا نه تیرو دا یې مرتر لیکلي دویم کرامات به را لیکلي دي وای دی مبارک وای ما ته الٰه العالمین خپل د مریدانو لیست ښکارا کی ما پکې وکتل دوزخي نو پکښي دا څومره بشارت دی د دې اولیاء او د دې نیکانو د دې اسلافو په توسل باندې به الٰه العالمین ته ځان وسلکو شاه غلام علي شاه مبارک په هر طریقه کې چې مورید وي خواجه خان محمد صاحب اضافه طریقت کې دا قول دې نقل کړي وای په هر طریقت کې چې مورید وي خدای غوث الاعظم پیرانو پیر د صغیر عبد القادر الجیلانی شیئا لله تعالی وای دا په طریقت کې تبرک لپاره مورید ته چې الله دې په خاطر باندې په اخر وخت کې ایمان درنصیب کړي صرف اخلاص مدار طریقې شریف ذکر هم دي رحماني صاحب درته وکي په نږدې باندې مستستور به په ګډه باندې ورسره وایي بسم الله الرحمن الرحیم شریف ورته پیری پیران وین پیران روز بردم در تگید شهران لا اله الا الله 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 لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وحاجة